د ملا یعقوب اختر پاکستانی وزیر پښیمانه کړ. رانا ثناء الله وایي مانې دی ویلي چې پر افغانستان به حمله کوو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناء الله د خپلې خبرې په شا شوی او په اسلام آباد کې یوې خبري کانفرنس ته ویلي چې د کله هم دا نه دی ویلي چې په افغانستان کې دننه به هغه هدف په نښه کړي د کومونه چې پاکستان ته خطر پیښ دی. هغه ویلي پاکستان به هیڅکله داسې یو اقدام ونه کړي او هر هغه ترهګریز ګروپونه چې افغانستان کې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي شواهد او ثبوتونه یې طالبانو ته سپارلي دي. رانا ثناء الله همدارنګه ویلي چې طالبانو یو ځل بیا ورسره ژمنه کړې ده چې دوی به اجازه ورنکړي تر څو د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي. لدې وړاندې د رانا ثناء الله په حواله په رسنیو کې خبر خپور شو چې که چیرته افغان طالبانو په افغانستان کې میش د تحریک طالبان پاکستان خلاف ګامونه وانخلي نو پاکستان حق لري په افغانستان کې هغه ترهګر په نښه کړي کوم چې په پاکستان کې ترهګري کوي. د رانا ثناء الله د خبرو په خبرګون کې د طالبانو دفاع وزارت ویلي و چې افغانستان بې صاحبه نه دی او که څوک هم پر افغانستان د برید هڅه وکړي د سخت غبرګون سره به مخ شي. دفاع وزیر زیاته کړې وه چې موږ بل هر چا د هیواد څخه د دفاع ښه تجربه لرو. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.